علي وزیر ته ډیر بد خبر. علي وزیر ته اخر هم د مرګ واخو شو. پاکستان حکومت او جاسوسي اداره څه غواړي؟ علي وزیر ته د طالبانو کوم اسناد ورکړي دي او علي وزیر د خپل مرګ په هکله څه ویلې؟ له موږ سره تر اخره تم شئ چې له مکمل حقیقت خبر شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پاکستان پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر ته د سر خطره پیښه شوه او طالبانو یې د وژلو منصوبه بندي کړې ده. د دې خطرې په اړه د پولیسو چارواکو او استخباراتي ذرایعو معلومات په ډیره اسماعیل خان کې ځایي پولیس چارواکو د یکشنبې په ورځ علي وزیر ته سپارلي دي او هغه ته یې سپارښتنه کړې ده چې پر ځان دې پام وساتي. علي وزیر له وي او ای ډیو سره په خبرو کې وویل چې خپله ډي پي او هغه ته فون کړی و او ورته ویلي چې د ډي آی جي لخوا ورته خط را رسیدلی او پکې ویل شوي چې د دوی د معلوماتو مطابق د تحریک طالبانو سجنا ګروپ په علي وزیر د حملې پلان لري. په خط کې دا هم ویل شوي چې په کال 2004 کې چې په واڼه کې د علي وزیر والد مرزا عالم او 15 تنه نور قتل شول، هغه هم د تحریک طالبان پاکستان کار و. خو د پی ټی ایم مخکښ مشر او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر وایي چې د سکیورټي ادارو دا خبرې د پیښې سره اړخ نه لګوي. علي وزیر له وي او ای ډیو سره په مرکه کې ویل د دوی دا خبره خو ځکه لا د دلایلو سره مطابقت نه خوري چې په 2015 کې هغه وخت تحریک طالبان هیڅ جوړ شوی هم نه و. علي وزیر په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پخوا هم د خلاف څو ځله کوششونه شوي و. د ارمان په جلسه کې فایرینګ وشو، بیا په 2013 کې په واڼه کې او بیا د خړ کمر پیښه چې پر مونږ فایرینګ وشو خو حمله کوونکي کامیاب نشول. علي وزیر زیاتوي ما پخوا هم ویلي هر قسم نقصان چې راورسیږي سکیورټي ادارې ذمهوارې دي. مونږ په خپله لار نیغ روان یو، زمونږ سوچ او فکر او ضمیر صفا دی. مونږ د قوم د حق دپاره هر قسم دمکیو ته ولاړ یو، له هیچا ویره نه خورو. یاد دې وي چې په تیر کال کې د خړ کمر په پیښه کې د پوځیانو له طرفه د پی ټي ایم په ممبرانو ډزې وشوې او علي وزیر هم هلته ګرفتاره شو چې څو میاشتې په بند کې تیرې کړلې. هغه په لومړي سر کې پوځ ونیوه خو وروسته یې وویل شول چې هغه د ترهګرۍ ضد پولیسو ته سپارل شوی دی او پس له څو ځله د پی ټي ایم له بل بندوانو مشر محسن داوړ سره عدالتونو ته پیش کړی شو. په اخره کې په ضمانت خوشي شول او بېګناه ثابته شول. قدرمنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.